د فاجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 89 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او طاق او په شپې چې کله هغه تیریږي. آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ورباندې باور وکړي؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. تا ونه لیدل چې ستا پروردګار څه کار وکړ د عاد له قوم سره د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نو پیدا کړی شوی. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. او له سمودیانو سره چې په وادي کې لوی تیږې توغلې وي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. او د میخونو څښتن فرعون سره دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې وه او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی و. په پای کې ستا پروردګار په هغو د عذاب دوره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا پروردګار په څارنځي کې دی. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردګار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردګار زه د عزت خاوند کړم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګه کړي نو هغه وایي زما پروردګار زه ذلیل کړم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هیڅ کله نه چې تاسې ګمان کوئ بلکې تاسې له یتیم سره د عزت چارچلن نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوئ او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوئ خورئ او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هیڅ کله نه ده چې تاسې فکر کوئ کله چې ځمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکوله شي او ستا پروردګار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې په رښتې لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه توښه برابره کړې وای. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هماغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هماغسې تړونکی به بل څوک نه وي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. له بله پلو ویل کیږي ای ډاډه نفسه انسانه زه د خپل پروردګار لوري ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت نه خوشحاله او د خپل پروردګار په وړاندې غوره یې. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورننوځه زما په نیکو بندګانو کې او ننوځه زما جنت ته.